او دغه پورونه به هم د افغانستان د دغه فساد نه ډک سیستم ښکار شي او په راتلونکي به ستاسو بچی پوروړی. د ولسمشر غني پروګرامونه افغان محوره نه وو. د ولسمشر غني پروګرامونه د سیمې او نړیوالو غټو ادارو پر بنسټ راڅرخېدل او د ډیری خپله وخت پانګونه او د خپل فکر پانګونه د خپلو ملګرو پانګونه تاسو وکتل په غټو پروژو کې لکه ټاپیو، لکه کاسا، لکه ستر هوایي کوریډورونه په دې کې وکړه. اوس ستونزه چیرته ده په دې کې؟ ستونزه دا ده چې کله تاسو د دغسې نړیوالو غټو پروژو خبرې کوئ او په داسې وخت کې چې په نړۍ کې مختلف ځواکونه دي، دغه سترې پروژې که د یو ځواک په ګټه وي د بل ځواک په تاوان وي، نو هغوی نه پرېږدي چې دا پروژې پرمختګ وکړي. د غني حکومت او د غني کړنې د دې کار ښکار شوې. غني هغه کارونه چې افغانانو ته باید کړي وی هغه یې ونه شو کړی او خپل زیات وخت یې په دې باندې ضایع کړ چې دی سترې نړیوالې پروژې دلته راوړي. د افغانستان دپاره دغه حالت ډېر زیات نقصان ورساو او دوی ونه توانېدل چې هغه کورنیو مسلو باندې توجه وکړي. یو ډېر مهم شی چې دی هغه دا دی چې زه افغانانو ته وایم چې دا ځل ښاغلی غني تاسو بریالی کړ، نو زما دا خبره به یاد ساتئ چې غني به دغو نړیوالو ادارو سره په ملګرتیا ډېر زیات پورونه وکړي او دغه پورونه به هم د افغانستان د دغه فساد نه ډک سیستم ښکار شي او په راتلونکي به ستاسو بچی پوروړی.